دوستانو السلام علیکم. افغان ویب ډیزاینینګ ته ښه راغلاست. په تیره ویډیو کې موږ او تاسې وکولی شله چې د آیډیا په اساس سلیکټینګ وکړو. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې څه رقم د کلاس په یا د کلاسز په اساس سلیکټینګ وکړو. اول به د آیډیا او د کلاس ترمنځ توپیر باندې پوه شو چې آیډي چې ده دا یونیک ده، یعنې کله چې یو نوم باندې موږ آیډي جوړه کړله هغه تنها همغه الیمنټ ته یا عناصر ته څه شی ورکوي؟ سټایل یا ډیزاین ورکوي، یعنې بل ته یې نشي ورکولی لکه د P1 آیډي. خو کلاسز چې ده یو کلاس کولی شي څو الیمنټو ته یا څو عناصرو ته سټایل یا ډیزاین ورکوي. دا یو فرق ده. دویم فرق یې دا ده چې آیډي چې ده دا په هش سره شروع کیږي، چې سره هش بټن سره. خو کلاس چې ده کلاس بیا د ډاټ بټن سره یا ډاټ سره شروع کیږي. نو راځئ د مثال په ډول درته به مونږ یو مثال کار کو. دا به پاک کو آیډي، دا آیډي به پاکه کو، دې ته به یو کلاس ورکو. کلاس نوم به مثال په ډول ډسکرپشن او مخفف به ولیکو DES لیکو. نو درته مونږ او تاسې څه شی کوو؟ یو کلاس شروع کوو د DES. دې ته څه شی ورکوو؟ اول کلر ورکوو. کلر څه رقم رنګ ورکوو؟ کلر ریډ ورکوو. صحیح ده؟ کلر مو ریډ ورکو. بکګراوند څه شی ورکوو؟ بکګراوند وایټ ورکوو. بکګراوند سلش کلر دا به وایټ شي. دا سیف کوو. موږ او تاسو چې کله دا انټر کو نو ګورو چې ټکسټ یې څه شی شو؟ ټکسټ یې ریډ شو او بکګراوند یې څه شی شو؟ بکګراوند یې بیا سپین شو. نو همداسې موږ او تاسې کولی شو دا کلاس چې موږ ویلې چې د څو الیمنټو دپاره استعمالولی شو دا کاپي کوو. کله مو چې کاپي کو مثال دلته د هیډینګ په ځای دا استعمالوو. هیډینګ په ځای څه شی کوو؟ دا استعمالوو. پست کوو، سیف کوو یې. ګوره کله چې انټر ووهو نو د دې بکګراوند هم سپین کړلو. دا مثال که راواخلو د هیډینګ 1 ته یې دلته پست کو او سیف یې کو نو دا کلاس به هم څه شی وکړي؟ همغه رقم ډیزاین شي چې ټول په یو رقم ډیزاین شو. نو داسې کولی شو چې موږ د کلاس په اساس څو الیمنټه یا څو عناصره څه شی کو؟ سټایل او یا هم ډیزاین کو. یو بل سیسټم چې په فکر وي هغه دا ده چې کوم نوم چې تاسې دلته کلاس ته یا آیډیا ته ورکړی وي هغه نوم به څه شی کوئ؟ تاسې په سټایل کې هم یا سټایل شیټ کې هم سلیکټر په اساس ورکوئ. نو که چېرته مو مثال په غټو او وړو حروفو لیکلي وي هلته یې بدل ولیکئ، بیا به څه شی کوي؟ بیا به چینجز نه پکې راځي. لکه مثال که اوس دلته زه DES دی په وړو حروفو مې لیکلی دی او دلته په غټو حروفو ولیکم نو دا به څه شی شي؟ دا به هیڅ چینجز حاصل نه کړي یا بدلون به حاصل نه کړي، بس به اول حالت ته راشي. نو دا ډیره مهمه ده، دا مو فکر کې وساتئ انشاءالله چې یاده مو نه ځي. بیرته خپل صفحې ته ځو. دا و سلیکټینګ د کلاسز په اساس. نو زمونږ ویډیو در سره سبسکرایب کړئ، زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې د خپلو دوستانو سره شریکې کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.